بسم الله الرحمن الرحیم. د پخوا په پرتله یو څه د کره کتنې بهیر ګړندی شوی دی یا په بله معنا چې زیات شوی دی. پخوا کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیکه نه وه، پاشل شوې وه او تر ډېره بریده یوازې په تبصریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تبصریزي کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو پخوا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې، ولې په دې تېرو 15 یا 20 کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی. خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی، د کیفیت په حواله هم لا وروسته یو موږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروسته یو. اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي. لامل څه دی؟ ولې کره کتنه ورته یو ډول بباو ښکاري او ویره ترې کوي؟ علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریده کره کتنه هغه ډول نه ده را رسېدلې څه ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب ګینې هغه نقد دی، یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوې راسپړل دا ګینې نقد دی. حال دا چې کره کتنه دا را په ګوته کوي چې د یو اثر د ښه والي اړخونه هم باید روښانه شي او هغه نیمګړتیاوې چې د یو کره کتنې کوونکي لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري، هغه دلایل په خپله په هغه اثر کې موجودي، د کوم له کبله چې خامي پکې رامنځته شوي، دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې ځای کې دوه مسلې ډېرې روښانه کېږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړی شي، لوستونکی په دې پوهېږي چې دا اثر بې څه نه دی. خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړی شي، لوستونکی او په خپله لیکوال په دې پوهېږي چې د دغه اثر د ښه کولو دپاره یوه بله لاره او نورې هڅې ته هم ضرورت و. نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبیږي نه، هغه د مشکلاتو سره نه مخ کېږي، بلکې هغه دپاره د ودې یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کېږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په ښه سترګه نه کتل کېږي، یا په خبرو کې هر څوک ستاینه کوي، خو که په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا دی چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغسې نه کېږي. دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتونکي افراط کوي یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغې کچې ته ورسېږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کې هغه هم مبالغه شي، او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیاو راسپړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکی او خپل لیکوال هم وایي چې دومره خو به ارزښت نه و. دا وجه ده چې یو څه ویره زمونږ خاص کر په ځوانه طبقه کې دا شته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي. د یو ځوان کرکټونکي په توګه زه ګورم ته په دغه برخه کې کار کې هغه کرکټونکي چې زموږ پخواني وو، شاوخوا 15 کاله وړاندې یا له هغه ور اخوا دورو کې چې او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي، د کره کتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو؟ تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې یا ژباړل شوي یا لیکل شوي دي، بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کېږي هغه دا د پخواني زیاتره کتابونه که تاسې وګورئ تر خپلو نظریاتو حوالې او نقل قولونه پکې ډېر زیات دي. یعنې د پښتو دپاره دغسې یو احساس نه دی ورکړلی شوی، یعنې داسې چې موږ پې باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد دپاره خپل اړونه او اصول هم باید وټاکلی شي، خپل معیارونه باید وټاکلی شي. پخوا دې اړخ ته ډېر پام نه کېده، ولې په دې تېرو 2 لسیزو کې کوم لیکنې چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي، که تاسې وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي، هغه بحث کېږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکولی کېږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې موږ په ضمن کې د پښتو نقد دپاره هم خپل
خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دي هغه وټاکلی شو یا هم راښکاره کړلی شو. دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاري، ولې پخوا ډیر پام دې اړخ ته نه کېده، بلکې ډیر باور په دې و چې بهرني مثلا د لویدیځ لیکوال په دې اړه څه وایي، ایراني لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې دپاره اساسات ځینې وو، خپله بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو دپاره زمونږ پیدا کېدلی شو، زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې، په لویو لیکوالانو کې دې ته ډېره پام نه و شوی. د یو ځوان کرکټونکي په توګه تاسو هم په یو شمېر مجلسي کرکټونو کې برخه اخیستې وي، او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه رازیات شول، ادبي غونډې زیاتې شوې، مجلسي کرکټنې هم ورسره وده وکړه. څه فکر کوئ دغه مجلسي کرکټنې په ځوانو تخلیقکارانو مثبت اغېز ښندلی او که منفي؟ د مجلسي نقد دوه اړخونه دي. یو اړخ ډیر ښه دی چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې، په نوښت کې، په ابتکاراتو کې سهم درلوده. هغه دا و چې کله زمونږ نقد له انفرادي ډله‌ییز شو، نو په یو مهال په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د اثر د روښانتیا دپاره، یا مثلا په لویه کې د ادبیاتو د پنځولو دپاره د بیلابیلو ګڼو نظرونو ورکول، دا د دې سبب کېده چې د لیکوال دپاره د هغه د خپلو تمایلاتو، د خپلو غوښتنو او څرنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبره هم پیدا کېدله په دغه لارښوونو کې، په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل. نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه خپل ادبي هویت چې څه دی د هغه په ابراز کې ورسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولې ستونزه دا رامنځته کړې ده د مجلسي نقد، نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کېږي، چې دا یو دمي پریکړه ده، یو دمي یا بیړنی نظر ورکول دي. دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکټونکی راځي په مجلسي نقد کې 5-6 نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید د چې هغه یو څه اغیزمن شي د نورو څخه، نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونه شي. که همدلته هغه اثر غوره وګڼلی شو، هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو، هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نشي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کیني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کیږي، د پښتو ادبیاتو دپاره یو ښه نوښت او دی. خو که دغه اړخ ته وګورو چې چونکې د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمي، یعنې داسې نه چې مطالعات وشي، د هغې اثر ژور تکوش شي، د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شاید څه دي، د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبني اړخ باندې هغې فکر وکړي، نو له دې کبله بیا یو څه ستونزې مجلسي نقد لري له ځان سره. یوه بله خبره تر ډېره وخته پورې کله چې کرکټنه وشي، یا مثلا د یو شاعر یا د یو پنځونکي په حق کې تیری وشي یا زیاتی په وشي، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کېږي چې فلانی د نقد کولو یا د کرکټنې صلاحیت لري، فلانی نه لري. څنګه کولی شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کرکټنه وکړو؟ د دې دپاره تر ټولو مهم دا دی چې موږ اول هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلي کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول، دغه اړونه چې کله مراعات شي، خپله دغه هغه ځواک د کرکټنې یو شخص ته سپاري. خو که دغه اصولو ته پاملرنه ونه شي، فکر کوم کرکټنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چاته اجازه نامه ورکړی شي چې ته یې کرکټنه کوه او ته یې مه کوه. ځکه زه خپله شخصا په دې نظر یم چې اصلا کرکټنه د اثر نه راوځي، یعنی کرکټنه داسې یو بیروني شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځان ته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو او صحیح کوو، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کرکټنې په اړه باندې ځینې خبرې کړي دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوي دي، په خیر البیان کې ځینې خبرې شوي دي، د بایزید انصاري په شعرونو کې ځینې شوي دي. همدا ډول زموږ په لویو شاعرانو
حمید بابا او رحمان بابا او د علي خان په شاعرۍ کې او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه اثار چې په ادبي برخې لیکل شوي دي دا شیان یو څه واضح شوي ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراعات شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کومه یو چاته باید ورکړي شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکړي خو که مراعات نشي او بې اصول چلن وشي لکه مخکې ما وویلي چې لنقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کړي یا د یو اثر اهمیت له منځه یوسي یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي په زوره موږ ځینې داسې شیان هم لرو ځینې ادبیات زموږ اهمیت نه لري ولې خو هغه د ډلهییز سوچ له کبله هغه ته پرته له معیارونو او د اصولو په پام کې نیولو سره تر هغه ډېر ارزښت ورکول کېږي څومره چې هغه ارزي نو دغه رویه که زموږ په نقد او کره کتنه کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کېږي چې څوک د دې فیصلې کولو وړتیا ولري او څوک دې ونه لري د وروستۍ پوښتنې په توګه په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتنه کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډېره پورې حتی د جنجال سبب وګرځي د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغېز ښندلی زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم یو خو دا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړې توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده فکر کوم هغه مجلسي نقد چې موږ پخوا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وطاقونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسي کېږي یعنی د مجلسي نه ولسي کېږي عام کېږي په دې ځای کې ځینې خوبۍ هم دا بهیر لرلی شي هغه دا چې کره کتونکی په هغه کچه کې نه پاتې کېږي کله به چې د خطابې په میز دی درېده او فکر به یې کوو چې دی تر ټولو لوړ او پوه شخص دی ځکه د ده پوهه د ده لیک خلکو ته رسیږي دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي خلک په دې پوهیږي چې ولا نقد هم یو شی دی که زه بې اصوله چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کېږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکې وکړي طبعا دا اړخونه ادبیاتو ته ګټه لري ولې که موږ هغه اړخ ته وګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چونکې نن سبا په موبایل او په ډېرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیزې شبکې فعالې هغومره وخت نه چې د اثر د پوره شننې او د هغې د ارزونې دپاره د دلایل راټول کړي د اړخونه وسنجوي نو دی هم دغه مجلسي نقد په څېر زیاتره یو دمي خبرې نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کولی شي هم له دې کبله چې بر نه حقه د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړه ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کیږي ځکه عوام خو ډیر بیا د نقد د اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه هغوی ته دا کفایت کوي چې یو څوک وایي چې دا د پلانکي سړي اثر چندان اثر نه دی نو د هغه ذهن خراب شو په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي دویمه خبره دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تفسیری د جنجال سره مخ کیږي چې الته هم داسې یو څوک نه چې دغه بحث کنټرول کړي که موږ وګورو په مجلسي نقد کې یو ښېګڼه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومي چې هغه مطلب د خپلو هغه صلاحیت نه چې په غونډه کې او په ناسته کې لري استفاده کولی شي چې پلانکی نظر خو د پلانکی خنو یا پلانکی ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنکي ولې په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه یو څوک نه چې د بحث کنټرول کې او په هغه اصولي لارو مخکې لاړ شي له دې کبله جنجال جوړوي